پبجي موبایل گیم د نړۍ خطرناک ترینه د نشې گیم یاد شوی دی. ولې یاد شوی دی په اړه مو مکمل معلومات راټول کړي دي. اسلام پاتې دوستانو، ویډیو تر پای وګورئ. دا په دې چې هندوستان، افغانستان، پاکستان او په اروپا کې د خلکو وخت په مکمل ډول ونیوي. په خاصه بیا هندوستان ولې چې د هغه د کار تعلیم مخه یې ونیول، بیا هند دا مطلق ډول بند کړي. پبجي موبایل یوه وړیا لوبه ده، ملټي پلیئر ویډیو لوبه چې د لایټ سپیډ اینډ کوانټم سټوډیو او ټینسنټ گیم لخوا جوړ شوی دی. دا لوبه د پبجي بیټل ګراوند د ګرځنده تلیفون نسخه ده، کوم چې د لومړي ځل لپاره د مارچ 19 2018 کې د انډراید او د آی او اس عملیاتي سیسټمونو لپاره خپور شو. لوبه په بیلابیلو سیمو کې د ډیری خپرونکو لخوا خپره شوې، په شمول د کرافټون، ټینسنټ او وی ان جی لوبو. د 2022 تر دسمبر پورې پبجي موبایل شاوخوا 1.3 میلیارډ ځله ډاونلوډ شوی او له 9 میلیارډ ډالرو څخه ډیر عاید ترلاسه کړی، تر دې هم بلبود شوی. دا د موبایل په تاریخ کې دوهم تر ټولو ډیر پلی شوی ویډیو لوبه هم ده او د 9,8020 جی بي انټرنیټ ورځ کې استعمال لري. په 2021 کې لوبې د بیټل ګراوند موبایل انډیا په نوم هند نسخه جوړه کړه او د پبجي کائنات کې یو جلا لوبه چې د پبجي نیو سټیټ په نوم یادیږي. ملتیا مو کې دوستانو، راسره مل پاتې سئ. د الله په امان. دا و د پبجي ګیم په باره کې څه لنډ معلومات. ملتیا مو وکړئ. ښه وخت.